د خوست شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي څخه تازه فارغ شوي محصلین له حکومته غوښتنه کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونیزو ځایونو دروازې پرانیزي. دوی وایي ټولنه په طبي برخه کې نجونو ته ډېره اړتیا لري او زیاتوي هغه نجونې چې د طب په برخه کې زده کړې نیمګړې پاتې شوي. حکومت دې ورته د پاتو زده کړو اجازه ورکړي. طب په برخه کې خو اړتیا چې دا لکه د نارینه‌و نه زنانه‌و ته ډېره اړتیا ده، د ښځینه ډاکټرانو ته، نو باید دواړو ته یو شان هغه ورکړل شي، حقوق ورکړل شي. لکه څنګه چې یو ډاکټر فارغېږي، نارینه ډاکټر، داسې باید یوه ډاکټر هم فارغه شي. متاسفانه ډېر خوابده یم، هغه زموږ همصنفیانې ټولې پاتې شوې په دې خاطر باندې چې هغه د هېواد یو مهم قشر دی، نو باید د هغوی د زده کړو زمینه مساعده شي. په خاص توګه طب برخه کې موږ ډېر زیات ضرورت ورته لرو. د حکومت هم همدغه غوښتنه ده چې باید دوی ته زر تر زره همدغه د تعلیم پروسه پیل شي. د بابت لپاره خو په د نړۍ په هر ځای کې ضرورت او اړتیا ډېره زیاته وي، ځکه دا د انسان د ژوند او ژوند سره سروکار لري. خو بیا هم په افغانستان کې چې لږ د اندازه د نړۍ څخه وروسته پاتې هېواد دی، نو د بابت لپاره ډېره اړتیا ده. شیخ زاید پوهنتون کې د علمي چارو مرستیال لجمن سره په خبرو کې وویل چې په عملي زده کړو کې شته تشه به راتلونکو کې حل او محصلینو ته به د نظري زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو بشپړ ماحول برابر کړي. شیخ زاید پوهنتون دی چې لله الحمد موږ د اوس هم یو په ملي کچه یو ژورنال لرو او په هرو دریو میاشتو کې موږ مختلف مقالات په هغه کې د استادانو چاپ کیږي او نشریږي. او شیخ زاید پوهنتون پوره هڅه کوي چې سږ کال انشاءالله د یو نړیوال ژورنال جواز هم ترلاسه او په دې برخه کې فعالیت وکړي. د قدرمنو فارغینو نه چې نن ټولنې ته وړاندې شوله په مجموع کې د شیخ زاید پوهنتون د ټولو فارغینو نه چې تقریبا شمیر یې د 17,000 څخه اوړي، دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کړي، بلکې دوی لا تخصص ته لاړ شي، ماستري وکړي، دکترا وکړي، تخصص وکړي. او دویم دا چې د شیخ زاید پوهنتون یوه ښه استازولي په ټولنه او سیمه او نړۍ کې وکړي. خوست شیخ زاید پوهنتون 12 پوهنځي لري او په 33 مختلفو رشتو کې څه باندې 6,000 محصلین لوړې زده کړې کوي. تر اوسه له دغه پوهنتون 12,000 محصلین له بېلابېلو پوهنځیو فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه معرفي شوي. روان 1403 هجري کال له طب پوهنځي څخه 22مه دوره محصلین چې تعداد یې 15 تنه وو، شپږ کلنې زده کړې بشپړې کړې.